ابو هريره سے فرمای دې حدیث څنګه امام بخاری سے خپل جامع کې دا حدیث راوړی رسول الله فرمای کلمتان خفیفتان علی اللسان دو کلمې دي چې ډېر سپکې په دې شبه باندې او تل د نیکی په درندګي حبیبتان الی الرحمن زمنګ الله لډې مهربان الله له محبوب دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله د هر قسم نقصان نه پاک دی ټول د کمال صفاتونه الله لدی الله رب عزت د هر قسم نقصان نه پاک دی هغه الله چې العظیم هغه ډېر قابل دی عزت دی عزتمن الله دی دا چې ارڅو کوئی په دې شبه باندې آسان دی کنه دی تل د نیکی په درندګي او د شي انسان رب العالمین محبوب دی وجه تعالی ته چې چا سره مینه ساتي یو سړی وغواړي چې ته یو سړی خپکه داغه په محبوب باندې گزار وکا نو اق سړی د ځان له دشمن جوړ کی او که داغه پوړانی داغه محبوب صفت دی وګي چې لکه دا رقم سړی دی او داغه سره مینه جوړیږي د دې کلمو سره موږ د الله مینه د الله مینه موږ کله راګری چې کله موږ دا کلمې وایو وسم په مجلس کې ټول دي شي وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله د هر قسم نقصان نه پاک ټول حمدونه غل دي الله رب العزت قابل عزت د هر قسم نقصان نه پاک صلى الله على